او د امن طاقت د ګولو نه ډېر زیات دی، د عدم تشدد طاقت د ګولو نه ډېر زیات دی. مونږ د انګریزانو په وخت کې دا طاقت لیدلی دی، هغوی ګولی ورولې او د باچا خان سپایان ورته د عدم تشدد په بنیاد ولاړو. نن انګریز نشته، د باچا خان سپایان شته. خلک دې غرور نه کوي، خلک دې تکبر نه کوي. او بیا ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم چې محسن او علي وزیر دا خو ایمنیز دي، ایمنی خو په خپله چې کوم دی وی آی پیز دي، د ده خپل رایټس هم دي، د شهري په حیثیت هم او د ایمنی په حیثیت هم. نو که دې احتجاج لتلي دي نو دا څنګه شوی؟ دا خو نران خلک دي چې یو محسن په موقع باندې زخمی شوی دی، د نورو خلکو غوندې مطلب دی چې تښتېدلی نه دی، په نره ولاړ دی خپلو ملګرو سره. ملګري شهیدان شوي دي، ملګري زخمیان شوي دي، خو دی هم ورسره زخمي دی. او بیا چې کوم دی نو علي وزیر دومره نرتوب کړی دی چې هغه ګرفتار شوی دی، میدان نه تښتېدلی نه دی. پاکستان حکومت ته پکار دی چې رویه بدله کړي، فوراً د چې کوم دی کرفیو چې کوم دی نو ختمه کړي. دا څنګه کرفیو ده چې د بار کور نه څوک روزي نو دا به ولي؟ د پاکستان سټیټ د دې لپاره جوړ دی چې خپل عوام به ولي، او د عوامو لپاره کرفیو ده. اخر چل څه شوی دی؟ څه چل شوی دی چې هغوی خپل ډیمانډ کوي او یو ظلم شوی دی؟ د هغې لپاره په مطلب چې په اسلام آباد کې 120 ورځې درنه وه، هغه وخت کې خو چې کوم دی نو نه چا ټول اسلام آباد یې بلاک کړی، د چین مطلب وزیر اعظم یې نه پرېښود، د سی پیک معاهده یې نه پرېښه. دلته خو هېڅوک نو چې ګولی پرې ورولی وی، هغوی په ټي وي سټېشن ولا ټي وي سټېشن یې قبضه کړو. اخر ولې دومره بې انصافي ولې کېږي؟ دا فرق ولې کېږي؟ زر تر زره چې کوم دی د دې د ازالو شي، د دې چې کوم دی چې چا دا کار کړی دی چیک پوسټ باندې د هغې خلکو سره چې کوم دی د حساب کتاب وشي، او دا زمونږ گرفتار خلک د زر تر زره رها شي، د شهیدانو چې کوم دی د هغوی د کمپنسیشن ورکړی شي، او زخمیانو له چې کوم دی زر تر زره وینه چې کوم دی نو ورکړی شي. ما اوس واورېدل، زه چې رالم دې ملګرو هم راته ووي چې اسفندیار خان بیان خو ما لیدلی و، ایمل خان چې کوم دی نو هغه یو ټیم جوړ کړی دی، او هغې کې صدرالدین دی، زمونږ نور ملګري دي چې هغوی به ځي وزیرستان ته او ملګرو ته به چې کوم دی د وینې بندوبست کوي. کاش چې زه نن هلته وې، زه به پخپله چې کوم دی نو دغه ځي ته تلم، ځکه چې مونږ په یو ځي کې چې کوم دی، زه که په لاهور کې تشدد شوی دی ما ځان رسولی دی، که په اسلام آباد کې تشدد شوی دی ما ځان رسولی دی، او که هغه په پنجابیانو شوی دی ما ځان رسولی دی، که په سندیانو شوی ما ځان رسولی دی، که په کویټه کې په بلوچیانو شوی دی ما ځان رسولی دی، او که په پښتنو شوی ما ځان رسولی. نن خو زما د وزیرستان هغه پښتانه چې مطلب د 10 کالو راسې هغوی مطلب چې وینې تویږي، غوښې په هوا کې الوځي، زما د پلار نیکه چې کوم دی پټکي والوتل، زما د خویندو میندو چې کوم دی پړوني والوتل، زما بچي چې کوم دی غیر محفوظ دي. بس دی نور زمونږ د ګیروانونو نه لاس وباسئ او خدای ته وګورئ، دا به د دې ملک دپاره ډېر لوی تاوان وي. همدغه رنګ حالاتو دا حالات چې کوم دی مونږ د بنګلادیش خبره چې خلک کوي نو څه چل شوی؟ ځکه چې شیخ مجیب الرحمن الیکشن ګټلی و، په ټول پاکستان د هغه حکومت راتلو، نو دا ورسره چا نه منلو، نو پاکستان یې مات کو، خو د شیخ مجیب الرحمن حق یې ونه منلو. بس دی دا نور پاکستان دا خدای ته وګورئ، داسې عمل مه کوئ چې دا مات شي. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ وطن دی، دا به آبادو. په دې عمل سره پاکستان ته خطره ده، او دا چې څوک هم کوي مونږ به د دې عمل چې کوم دی نو غندنه هم کوو، د دې به لار هم نیسو. زه یو ځل بیا چې کوم دی زمونږ علي وزیر او د هغه ټول ګرفتار ملګري دې رها کړی شي، او زمونږ د زخمیانو چې کوم دی نو تپوس وشي، او زمونږ د زخمیانو ته د وینې دپاره لار ورکړی شي، او د عوامي نشر پارټۍ ملګرو ته خواست دی که څوک لار ورکوي او که نه ورکوي ځان دې په هر قیمت چې کوم دی نو ورسوي، که نه نو د مخکې نه دې وینه وباسي او بیګونه چې کوم دی نو هغه دې هسپتال ته ورسوي چې زمونږ ملګرو ته چې کوم دی نو وینه ورسي. بس دغه عمره خواستم دی، زه چې کوم دی نو د مکې نه لګیم، د زړه د درد نه لګیم. زمونږ خپل وطن دی، خپل ملک هم دی، امن غواړو، عدم تشدد غواړو، او خدای ته وګورئ چې څوک هم دا کار کوي د دې نه منې شئ، دا پاکستان چې کوم دی نو مه تباه کوئ.